د سی آی ای د جګړو پیل پاکستان کې خونړي بریدونه پیل شو. پاکستانی پوځ مهم جنرال وژل کېدل او تر شا یې پټ راز آیا پاکستان په ختمېدو دی؟ جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دا چې پاکستان د امریکا او انګلیس ګډه پروژه ده او یاد هیواد په مټ یې خپلې ډېرې پروژې عملي کړي ښکاري چې نور ټغر په ورټولېدو دی. نن سهار د پاکستان د غلام پوځ یو جنرال چې نوم یې نسیم ښودل شوی دی په یو برید کې وژل شوی دی. که پنجاب د افغانستان د خلکو او خاورې د تهدید خوند ویني نو د اصل دا موضوع او خوند ډېر تریخ دی. دلته د پاشل شوي ذهنیت تجمع اوس بي بي سي نشي کنټرول کولی. په سیاست کې مو خطا د ژوند د بقا تضمین رالاند کړ. د هر څه د یو کمزوري هیواد د مفکورې زیږنده ده. غني د نړۍ ټول قدرتونه په ګوند کړل نو تاسو یې هم په مقتدیانو کې حساب کړي یاست. په 2028 کال کې مې د واشنګټن پوسټ یوه مقاله لوستله. د مقالې لیکوال لیکلي وو چې په 2025 کې به پاکستان منحل کیږي. نو موږ اوس هغه تعبیر وینو. د یادونې وړ ده چې نن لاهور کې چاودنې 25 کسانو ته مرګ شوپله اړولې. د پاکستان په ستر سوداګریز ښار لاهور کې چاودنې 25 کسانو ته مرګ شوپله اړولې ده. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دا چاودنه په یو موټر سایکل کې د چاودنې توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده چې په پایله کې 3 کسان وژل شوي او 22 نور سخت ټپیان شوي دي. د لاهور د پولیسو ویاند رانا عارف رسنیو ته ویلي چې دا چاودنه په نارکلي سیمه کې یو بانک ته څیرمه رامنځته شوې ده او په خبره یې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. د برید مسؤلیت بلوچ بېلتون پالو منلی دی. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.